مونږ تاسو چې په کم کار کې شروع راکړې ده دا طریقت او دا ملنګي او دا تصوف دا خورا مهم کار دی او خورا مهم رول لري په دنیا کې دنیاوال یې په داسې جوړ شو د نن څخه تقریبا 100 کاله مخکې دنیاوال داسې جوړ شو چې د طریقت او د تصوف په دشمنی را شروع کړي د طریقت او د تصوف او د اولیاء او دشمنی ته لاس واچوي چا چې به د اولیاء سره بیعت کوي هغه ته د شرک ټاپې لګولې چا چې به د یو ولی زیارت ته تللی هغه ته د شرک ټاپې لګولې دنیاوال یې په دې ځای ته ورسېدل خو نن هغه دنیاوال بیرته دې ځای ته ورسېدل چې درته وایي بیرته د طریقت او د تصوف ضرورت دی باید سړی یو ولی الله او یو پیر او یو مرشد ولري وجه څه ده په انسان کې د کمال زندگی او په انسان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او په انسان کې د دامن یا د ایمان ولولیت څو اخراجي چې د اولیاء سره تعلق وي چې د اولیاء سره د ناس وي د اولیاء سره د محبت وي د اولیاء سره د تلقین وي نو په دې اساس باندې دنیاوال په د طریقت شاټ شو د طریقت دشمنی ته لاس واچوي بیرته هغه دنیاوال د طریقت او د تصوف تعبیر شو او معلومات ورته وشو چې طریقت او تصوف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د هغه عظیم خدمت یو جز دی هر کس باید دا وکړي هر څوک باید داسې وکړي د طریقت او د تصوف سره ځان ته لین او تعلق او محبت بسته کړي خو طریقت خالص د محبت نوم نه دی طریقت د عمل نوم دی طریقت د اخلاص نوم دی طریقت کې د مشایخ چې وایي صوفي وایي دا د 100 په جوړ دی 100 پوړی ته وایي درې فائدې په وړي کې علماء بیان کړی دي یو فائدہ دا بیان کړی چې وړي دا ډېری باریکی او پستی دي او سپینې دي او د بل شي څخه رنګ ژر نه اخلي طریقت او د تصوف سره تعلق لرونکی انسان د هر چا په خبرو پسې نه ځي د هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي دام د طریقت او د اولیاء یو صفت دی نو طریقت خالص د محبت نوم نه دی طریقت د عمل نوم دی طریقت د عقیدې نوم دی طریقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نوم دی طریقت خوای دی ته چې تر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده جوړه د پرته د هغه عقیده وي سره کوم چې صحابه او تابعین او مفسرین او محدثین څخه جوړه او په سنت طریقې سمبال عقیده د تراغلي د مساله عقیده وي دا چې ستا عقیده خلاف د اهل سنت والجماعت وي د شپو ورځ ذکرونه کوي د شپو ورځ تلاوت کوي چې په عقیده کې د خلا او ټکر راغی بیا به د استاد ذکرو خوند کیږي ستاب د نفرو خوند کیږي لکه صاحب درب المختار لیکي علامه شامی رحمت الله تعالی علیه علامه شامی لیکي وې په بدعتي کسب سلمون څنګه دی په بدعتي په کسب سلمون بدعت دی نه دی کوي مکروه دی مکروه تحریمی دی چاته بدعتي وایي علامه شامی وایي که روافض لکه شیعگان چې دي هغه بدعتیان دي ګوره شیعگان چې زموږ سره خلاف دي هغه په عقیده کې خلاف دي د هغو زموږ عقیده سره خلاف ده چې ټول عمر یې په نفلیاتو تهجد و خوارۍ کې تیر سي چې خپل عقیده اصلاح نه کړي چې 1000 کاله عمر عبادت وکړي هېڅ ګټه نه لري رب العالمین چې پر ما او تا باندې زما استاد علم موافق کمال پر کړی چې باید په ځان کې کمال راولې هغه کمال چې د اهل سنت والجماعت عقیده وي هغه کمال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه عقیده وي او استاد مشایخ عقیده وي
دا چې ستا عقیده د اهل سنت والجماعت خلاف وي بیا به تا ته تصوف ګټه وکړي نه کوي. نو د صوفي یوه معنا دا ده چې صوفي به داسې په داسې ښایسته رنګ مزین وي د هر چا څخه به رنګ نه اخلي. زموږ بعضې صوفیان داسې وي چې مطلق د یو چا تقریر واورېدی هغه بیا دلته خوند ورکوي. د هر چا په تقریر کې خوند نشته. تقریر د هغه چا واوره چې د پلار او د نیکه څه په خبر یې چې په تقوا او دیانت باندې خبر یې او که خالص د یو چا تقریر اوري او د یو چا خبرې اوري دا پتا کوم کمال نه راولي او استا کوم خوند چې پتا کې پروت دی د دین او د اسلام مینه چې پرته ده هغه مینه جم د لاسه باسي. امام مسلم رحمه الله مقدمه د مسلم کې لیکي علم دین دی فکر وکړه دین د چا څه زده کوي. ای انسان دین د بې دینه انسان څه زده کېږي چې په یو چا کې خپله تقوا نه وي پرهیز نه وي او د معاشرې د ژوند د زندګۍ د حالاتو څېړنه نه وي وسیلې رحمې نه وي پکې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورتو سنبال نه وي د الله رب الجلال دین ته منقاد نه وي. ایا دا به تا ته داسې لار در وشي چې تا به د الله دین ته منقاد کړي؟ ایا تا به دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته راکش کړي؟ نشي دې راکشولی. دین د هغه چا څه زده کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د هغه چا څه زده کړه د اولیاءو او صحابو مینه د هغه چا څه زده کړه کوم سړی چې پر دې کشف تللی دی کوم چا چې خپل په ظاهر لباس کې خپل جامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامې په شکل جوړه کړې ده کوم انسان چې خپل جامه او زندگی پر صحابه ور قیاس کړې ده کوم چا چې د خپل رب العالمین ابتلاء او طاقت او صبر او تعامل کړی دی هغه کسانانو څخه دین زده کړه د هغه کسانانو څخه د دین عشق او محبت ځان ته ویسه. او دا چې یو سړی خپله بېدینه وي دی به تا ته څنګه دین در وښیي؟ د طریقت او د تصوف مشایخ هغه یو عادت دا لري چې کله خپل په ځان کې عمل راویستلی دی تر هغو هغه خبره میدان ته نه راوړي. تا ته نه وایي چې داسې وکړه چې کله د خپل په زړه کې راویستل او د رب العالمین په ښه خوند سره د رب العالمین عبادت وکړي بیا تا ته وایي چې راسه دا کار وکړه. چې پرې خپل په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ولیدل خپل په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې خوند ولیدی بیا تا ته وایي چې راسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ حالاتو ته ځیر شه. او که دا کیسې نه وي چې یو چا ته خپل په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نه وي دی به تا ته څه مینه در وښي؟ نشي درښولی. خپله سینه به د فیوزاتو ډکه وي خپله سینه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې ډکه وي خپله سینه به د الله رب الجلال په ذکر او اذکارو باندې جاري بیا به ته په بل چا کې انقلاب راولې بیا به بل چا کې به ته ذاکر بل انسان به ستا په وجه ذاکر جوړېږي. او دا چې ستا په تا کې خپله انقلاب نه وي بیا به په بل کې ته څنګه انقلاب راولې. عرض مې دا دی معززو مسلمانانو د هر چا خبرې مه اورئ د هر چا په مجلس کې مه حاضرېږئ